د مسلم خان چارمان دی چې سړي سره تکه سپینه ټوړي او تکې تورې شیشې نو او کبله تنکۍ جنس را شهدون پنیر که پر نره پشم باران وار ورگ سعد کابل نرا خوشه اتن دی کوچک زاد تن خوک بیت روانی ارسان سلیب سا دا خی خانگړه ول خدای دې ما دې تو بینو مخلصت چنوي زما خندا چیرته وا لکه د مړو په مثال په ما کې ساچی توا او دې کې خو زکات هم کېږي خیرات هم کېږي وي سړی دی تاسو ټول هر څه خدمت کړي ولې زه د خیرات خور کارم نه ته زمونږ یو دغه کې مسلم خبره دغه شي چې منیسټر بشي مسلم وای وای منیسټر یې مزه ټول شریعه چرته نو دلته دا شی نه ولا کاته ولا دا څه مګا ها یو ساده به ورواچو لګ بخوګ راشي نه کنه دا خو به دې کې نه واچول کېږي دا ورواچو استاده چې په دنیا کې نن عزت غواړي اول د خدای نه به دولت غواړي ونن په دولت سړی خان شلو د غریبانو ژوند بیبي پرتګ نظر زما د سر بیگی پرتګ نه دی قربان شم شمنو نن چراله ای د سره پړکېندل لپټې نه دی قربان بابا جای وی تا خلا خو دی او انا نور پکې اوس کته سی وایي چې دغه شین وروسته کو او سین را مخکې کو بیا څنګه جوړیږي بیا ته سم شه جوړیږي سم شه جوړیږي هغه مخ ما تر واړه نه دا څه وایي وای ما نه په نه خبره مې مر ورېګه مخ را واړه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو کامې ولسوالۍ ته راغلی یم او کامې ولسوالۍ کې چې څنګه په اول موړ راتاو شوې دلته لومړی رستورانټ دی سبا رستورانټ دغه رستورانټ ته راغلی یم د دې ځای خواړه او د دې ځای شیریخ ډېر ځانګړی دی او ډېر خوندور دی زه خپله ورته کله کله راځم ډېر د کیفه ډک دی نن هم راغلي یو دغه هوټل کې له مسؤلینو سره او همدارنګه دغه ځای له مشتریانو سره خبرې اترې کوو را سره پاتې شئ خو مخکې له دې هغه ځای ته ورځو چې کوم ځای کې شیریخ برابرېږي کوم ځای کې کړایي برابرېږي او کوم ځای کې پخلی کېږي راځئ مخکې ورځو دا ځای ته تاسو ته ښیمه عزیز خانه اول درته دا ځای ښیمه چې کله وږی او دغه ځای ته راغلې استاد السلام علیکم ته څنګه دریم کلي کې ناستې لږ دې خوا ته شه څنګه یې شکر د الله رحم دی تاسو خاص دی په خیر راغلي دا څه شی دی دا د پسه غوښه ده پسه غوښه ده او چارت په څو دی دا خو کیلو موږ په ښه شپږ نیم سوه ورکوو موږ درجن خرڅوو درجن خرڅوئ درجن په څو دی شپېته افغانۍ هو نو بس تاسو لپاره خو هر څه همداسې دي دا خبره نشته مهماناست دی نو استاد محترم زه به هم دروخېږم که ستا اجازه یي که نه یالله خیر ښه دا د پسه غوښه ده او ده دا د چیلي غوښه ده دا د چیلي غوښه ده استاد د پسه غوښه ګرمه که د چیلي دا د پسه دا ګرمه دا خلک په ګرمۍ کې ډېره نه خوښوي د چیلي غوښه خلک خوښوي په ګرمۍ کې او بیا په ژمي کې خلک چې دی نو د پسه غوښه خوښوي نن دې څو پسونه لال کړي یاره نن هم یو 4 دانې پسونه لال کړي او یو دانه چې و چیلی و او څنګه شو سودای بس دغه اخري غوښه پاتې ده تاسو چې کومې نه بس همدا پاتې ده موږ سره او دې کې خو زکات هم کېږي خیرات هم کېږي وي سړی دی تاسو ټول هر څه خدمت کړي ولې زه د خیرات خور کارم نه ته زمونږ یو دغه کې په دې خاطر باندې کني د ډېرو نه پیسې ولې نه چې موږ ته خپرونه کې مارکیټینګ کېږي ځکه یې درکوو او که نه تاسو مطلب احسان دې نه منم ګوره بیا مه منه اوس موږ 4 نفر یو که نه موږ ته به 100 کیلو تاسو ته به 2 کیلو
کفایت کوي نو 2 کیلو ډېرې پیسې راځي که نه دا به څه خیر کېږي؟ دی نیمې تاسو کوئ نیمې به موږ خطه ته چې کار کوو نیمې خو دې ومنلې که نه هغه نیم برابر که زه یو کیلو برابر که خبره به مفتې ته راشي موږ نه منو سره دا خیر دی داسې به وکړو منې راسره. هېڅ خبره هغه موږ به هغه خپل دا زکات درکړو او ریشه سلیم خان څنګه دی ښه دی ښه تبه کړی ما ته نه راکوئ موږ سره ډېر خوشحاله دی ما ته نه راکوئ ډېرو خلکو ویلي دي چې موږ له راکوي موږ به ځان سره بوځو خو د ده دا ساحه او کامه چې ده دا ډېره خوښه شوه او تر دې پورې وایي چې زه به دلته ځان له ځای پیدا کوم او کور به جوړوم او زندګي به کوم خو هغه بیچاره یو مظلوم انسان دی هغه سره دی او دلته گذر روانه ده ډېره دلته زموږ نیک دی شینواری دی هغه ورته 10,000 روپۍ میاشت ورکوي او 5,000 روپۍ همداسې هم پیدا کوي یعنې د کلي نه دلته ډېر خوشحاله دی دې ډېره غریبي او مسکیني ده دلته ډېر خوشحاله دی ډېره زیاته مننه استاد محترم رب دې سلامت لره کور دې ودان مهرباني تاسو نه هم کور مودان خوشحاله اوس رب مو سلامت لره درنو ملګرو راځئ شینواریزه کړۍ چې کله فرمایش ورکوي اول به دغه ځای ته راځي او ورپسې دغه استاد ګورئ استاد څنګه یې خیر الحمدلله خیر نوم مبارک دې څنګه دی نجیب الله ما نجیب الله یې د کوم ځای د کامې د کامې کامې ته وړه امریکا ولې وایي بس ولا دا مشهوره ډیره ده او سیلبین ډیر زیات راځي پوه شولې او هغه وایي مخ ما ته راواړوه نه دا څه وایي وایي ما نه په نه خبره مه مرورېږه مخ راواړوه صحیح شو صحیح دی صحیح شو او دا رومیان دي که څه شي ده دا او دا رومین دي دا څنګه رومیان ته څه دا خو تا بسته یو رومي اچولی که نه دا دغه ځکه د زروالي د خاطر هم به دغه اچول د غوښې ته فشار ورکړو پوه شولې او دا ورته تیارو بس خلکو باندې لږ ناوخته دی پوه شو او کومه کړۍ ښه پخولی شي هغه ونه سوځېږي دې ته راځه بس ته کوم ورسته شی وي هغه تیارو وریته پخولی شي ولې نه په دوام وریته به پخه کې څومره وخت پخېږي ولا بس 15 دقیقې اخلي 15 دقیقې نو ډېره مننه استاد ته په کار اخته یې زه تا نو نه پازابوم صحیح دی الله دې سلامت لره کور دې ودان نو درنو ملګرو تاسې راځئ ځوانه ته څنګه یې دلته راشه اوس به راسره خبرې کړې دلته راشه خبرې نه کوې راسره ځینې ځوانان یې خبرو کولو شوق لري خو نشي کولی سلام علیکم او اصلي یخ خو تاسې نیولی ده که نه ایر کنډیشن چېرته لګېدی یا نه دی ښه ایر کنډیشن دی ماشاءالله زه یم چې که په جلال آباد کې کابل غواړئ نو دلته راشئ آفرین که نه همدلته یې راشئ نوم مبارک دی نوم شاکر الله ستومان ستومان صاحب څنګه یې ښه وله ستومان یې مه ورته یم نو ښه راته وایي چې ستومان صاحب څنګه یې خو ستومان به یم ستومان ستړی یې ښه ټیټ بازار جمعې ورځ ډېر ټیټ بازار او ډېر بداله او سودا وشوه سناسه انشاءالله به ښه سودا شوي ګزاره کوي دغه څو قسمه شیریخ تاسو پخولی شئ بس ګاک دی نو چې کوم قسم شیریخ وغواړي جوړولی شو ده دا یو رقم دغه پټا شیریخ پټه هغه برابرولی شي هم برابرولی شو کې خټکي والا کوم شی غواړي بس تیار سټرابري والا هر رقم نو څومره وخت کې راته تیارولی شي یو 10 دقیقې نیسي 10 دقیقې هغه به اول به سټرابري راوړل غواړي نو اول سټرابري راوړل غواړي بیا جوسر باندې وانه غواړي بیا دې کې اچوان او دا راته وایي چې څو کسان هستل د کارمندان بلله به داسې وي چې یو 45 نفره برابر 15 نفره او د شیریخ استاد څوک دی هغه مشر زه او مشر استاد یې ته یې مطلب که زه شیریخ وخورم نو د چا احسان هم راباندې دی ځکه استاد تیار سره ولاړ دی آفرین خو څنګه اوس راباندې خورې ولې د باندې خورم ته چې کله خپله د شیریخ په موډ کې راشي کوم یو شیریخ ډېر خورې ام والا جوړ کړی دی اوس بس جوړ کړی خو ګاک ټول وخوړو یاره ما ته نه پرېږې دا کاره موږ دې نه دی پرېږې دا څه دا کوم یو دی دا ساده شدو والا شي دا شدو والا ته لږ راکړې قاشق راکړه ما ته یک بار مصرف قاشق راوړه ته راوړئ که نه ته راوړئ دا قاري صاحب ګوره ډېر ستړی دی نه منه دا هم ستومان دی دا اوس ستړی دی دا والا چې هلته زموږ ډېر قدر یې وکړو کور یې ودان هم والا هم پکې هم والا دی هم والا نو دلته لږ پاتې دی که نه لږ پاتې دا د کوم ګراک نه پاتې شوی دی لکه بالکل قسمت کې ستا دا څو روپۍ دي دا یو غوری 500 شپږ 700 800 زر یو نیم زر هم تر 2000 روپۍ خرڅ کړي ټولې پیسې خو دې ټولې کړي دي موږ 2000 روپۍ چې ګټو کنه زمونږ زور به ته نه وځي 2000 روپۍ چې موږ ګټو خبرې 200 روپۍ 10 ورځې دیاړي راځي که نه 200 روپۍ دیاړي راکوي راته او 10 ورځې شو 200 روپۍ دیاړي درکوي او بیا هم داسې ګرځي راګرځي شکر نه وباسي څنګه ما ته څو راکوي تاسو سره کار تا ته
تا 100 روپۍ خوښه چې تا یې درکوم راته وایه همدا اوس نه 200 روپۍ دې درکې موږ به 300 درکو 300 او کار به رامن شي کار بس تا مې بس کار وکړو والله موږ سره ودرېږي شریخ وکړي نه هغه خو نشم کولی مسلم خبره دغه شي چې منیسټر بشي مسلم وایي وایي منیسټر یې مزه ټول شریخه ها وایي د هغه شریخ منیسټر یم د ټول او اصل کې منیسټر بیا ته نو څنګه د کار روزګار ښه روان دی کار روزګار ښه ټیټ زموږ اسد چېرته دی ستاسو اسد به ولا بس کور کې وي اوس کور کې وي ښه نو ځو جلال آباد ته او په تلو کې یو شی را باندې وخوره بس شریخ ورته باندې یو پلیټ راوړه قاری صاحب څنګه دی شریخ مې را باندې وخوره یو دانې را لېږلی و نیواله دومره خوږ و دومره خوندور و موږ څلور نفر د راته یو بل سره نښتي وو دا زه خورم هغه زه خورم ما په همدې خاطر دا وکړه ټوپ په جنګ شم نو تا یو پلیټ را لېږلی اوس برای خدای په همدې خاطر مې درولې خبره سره کوي شي کنه تاسو ولې خبرې شي نه فاهم ته څنګه یې ته زه خیمن نوم دې څه دی نوم مې سلیمان دی سلیمان دی نن ستړی کار کې ډېر ستړی کار دی وکړو سخت ډېر کار او ډوډۍ هم خوړلې که نه ډوډۍ 5:30 بجې خوړلې 5 بجې د ماښام ډوډۍ به شاید چې دا صحیح خبره ده دوی اصل کې داسې ښه دا د هوټل والا داسې چې هغه د ډوډۍ وخت کې خو مشتریان راځي او ډوډۍ وخت کې دوی نشي کولی چې ډوډۍ وخوري نو د سهار ډوډۍ چې په 10 بجې د 10 بجې ډوډۍ چې ده هغه د غرمې ډوډۍ چې ده دلته یې خوري نو دې چې دا خبره وکړه تا ولې وخندل چې دومره پوهېږي نه په دې مې ورته وخندل چې هلکه زه 5 بجې ډوډۍ خورم 5 بجې زه خپل هم خورم 5 بجې ما نه خوړولې خو دا حقیقت وایي تی یو کینې پلیټ په سر یو کس کینې ها نو دا صحیح خبره کوي بالکل ډېره مننه کور ودان تا ولا شریخ وانه چوک دا وګوره منیجر ته تر راشه کنه ته خبرې کوي دا راشد خان لکه ورته هغه راوړی دی ګجرات ټایټنز عظمت مرزي ورته راوړی او ولا فرینه ډریم یو ولس تاسو ټچ لګی دا ما ګوره د څه وکړ بیا مې لاس نه دی والي بیا راته نه دا ګونه څنګه یې خیم ان شاء الله تاسو خاص تاریخي دي مسلمان د مسلم خان ټوکی ټکر دی وریدلی او څنګه وي خدای بساده مور در تیر د گاګم تیر دی او زمونږم تیر دی کنه او ډیر خدای او ته څنګه یې ته خیم ان شاء الله او رښتیا ته چې کله یو څو پیسې ونلري او شریخ ته زړه شوی ته خو منیجر واکم لري نو ستاسو هغه ریاکشن سره څنګه وي بس چې پیسې نه لري او زړه نه نرغونتي ورته ورکو ځکه دا زمونږ دی را او زمونږ ملمي او چې دلته راځي اکثره داسې ګاک راشي چې شریخ وخوري پیسې تی پاتې او ورکی خو موږ به ورته دغه نه کوو شریخ ورته ورکو ان شاء الله او شریخ او قرض هم کوي قرض ولې نه کوو مشکل نشته ده که پیسې هم نه ځکه ملمه دی دلته راغلی دی داسې کس نه وي چې هغه چکر ته راوځي او پیسې راونی خو خامخا د انسان دی دا پکې راځي هوټل نوم دې راته واخله چې دا خلک ټول وګوري بیا د هوټل نوم چې دی سبا هوټل دی سبا هوټل دی او کوم ځای کې دی د کامې ولسوالۍ د کامې پل نه رامخکې ترې کې دی ترې کې اولنې هوټل دی اولنې نه دویم هوټل دی اولنې کوم دی اول کاموال دی مخې ته ښه هغه بل دی ښه دا دویم دی دویم هوټل دی زما له طریقه چې څوک راځي درنو ملګرو راشي زما نوم ورته واخلئ خو پوره تخفیف ورسره کوي ان شاء الله چې ستا نوم والي چې ستا څومره قدر عزت په موږ دی هغومره به د هغې لکه څومره چې زما وکتونه به وکړي او ډېره مننه کور دی ودان شیریخ په خدای کوسې ما چولیال دا وګوره یا هغه منیجر صاحب شیریخ نه تیر ناس یاره نه خوري نو پرېږده سړیه راوړی نه وسې هغه کې په زور یې خوري په رضا دې رانه خو نو په زوره به یې ښه راکړه ورشه ته کامې ته راغلی دا وګورئ درنو ملګرو د کامې شیریخ وګورئ واه واه ماشاءالله کله کاموالو پسې زه خبرې نه کوم کاموالو پسې خبرې وکړلې چی شی کامه کې خو موسی شفیق زیږېدلی دی او کامه د موسی شفیق ټاټوبي ځای دی خورې اوس ته نازي ولې وخورم ولې موږ تا ته جوړ کړو مزېدار دی ډېر خوندور دی ماشاءالله استاده کړی تیار شو ای استاد دا پکې ور واچو لږ به خوږ راشي نه کنه دا خو به دې کې نه واچول کېږي دا ور واچو استاده وای دا چوری دی لواب دی ښه یاره استاد لیدلی خو مې نه دی د لاس ډوډۍ مې ورته نه ده خوړلې خو دغه بوی نه
زه دا حس کوم چې دا به ډېر خوندور کړی ان پخوي شاء الله تاسو به ټیسټ وګورئ کنه دا خبره یو استاد یو نشته مړی به ترې ما ته رانکړي واو دستي صحیح دی که خوندور و خو کړی به راته پخه کوي او بیا دا کیلو څو ویلي وو دا کیلو پخه شپږ نیم سوه او 2 کیلو دې څو ویلي وو 2 کیلو خو بس دغه راځي 1400 او تا بیا بله خبره څه کړې وه چې 50 به یې که نه نیمې به یې د خیره یعنې شپږ نیم سوه راباندې راځي ګوره سړی منکره نه شي بیا انشاءالله بېغمه شئ کامې ته راغلي هستئ زموږ میلمانه هستئ او همیشه موږ په خدمت کې چې تاسو راځئ کور مودان ویډیو خو دا ده درانه لیدونکي خو بیا ګوري بله جالبه دا ده چې بیا حاجي صاحب ست یې ښیم یو ته یم چې ته تللی وم ستاسې هغه هوټل ته چې تا یې ډېر صفت کولو او رښتیا ډېر صفت یې اورم هلته ما ډوډۍ یې ونه خوړله همداسې وږی راغلی دا به څومره بده خبره وي موږ همیشه خدمت کې بغیر د دې نه که نه ښه ډېره مننه درنو ملګرو راځئ مسلم او دغه دی مسلم خانه دې ته ګوره دلته ګوره ته راشه عزیزه او مسلم خانه څنګه یې خیر دی وروره جوړ یې خیر دی نو میک دې چې ته رانه واغستو تا راکړو نو راځه خبرې کوو راځه کردم ته څنګه یې خیر دی نو مبارک دې چې دی مسلم او سلیم خان ته خلک ولې وایي خطالوس می سلیم خطالوس می سلیم تخلص دې سلیم دی شریک دې نن خوړلی دی نه ولې نه خورم نه درکې درته ولې نه راځي اوس دې مختصر پیډ ولې نه خورم خو کله ولې مې نه خوړل په سوډان مکه وایي که نه یاره ها شیره خوري نه چیز کې غرمه تیرې قدرمن هغه واده به دې څه وخت کېږي نه یاره ستاسو کار دی نو واده یې ګوره ما د مخکې ویلي چې کله دې واده کېده 10,000 افغانۍ منیجر صاحب څه شو ټولې واورئ ښه د دې واده چې کېده د امینوال هم شاهدان دي او تاسې هم شاهد اوسئ 10,000 افغانۍ پکې ذات شو درته صحیح دی کور دی ودان نو څه وخت به ته بیا واده کېې نو تاسو مقصد څه وخت وکړو نو بیا وایي ستا څه وخت خو 10,000 روپۍ زما د وسې ادار ته کومه که نه نه غلی کېږم اخ زما دې توبه نو هغه خو یو ځل ورته ووایه نه یو دانه ډالۍ د مسلم چې کابل ارمان چېرته نو دلته دا شی نه ولا خاطر وم دا شی ښه د مسلم خان چارمان دی چې سړي سره تکه سپینه ټوړي او تکې تورې شیشې نو او که بله تنکۍ جنس را شاید شدون پنیر که پرین نره پشم باران وار ورگه سا ده کابل نرا خوشه اتن ده کوچه که زدن تل خوک بیت روانه او رسان سلیب سان ده خی خانگره ولو قطعه ازما ده تو بینو گیبی پرتوگ نیزار د سر بیگی پرتوگ نه دی قربان شمنو نن چرالا ای د سری پړکېندن لپټې نه دی قربان بابا جای په وی تا خلا خو دی او نور پکې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ د کامې ماښامې دی او ګل ځوانان راسره ناست دي له دوست سره خبرې اترې لرم سلام ستړي مو شئ په خیر راغلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاءالله خوشحاله و آباد لره زه نصیر احمد د داخل اوسېدونکی او په دغه شیرخانه کې مزدوري کوم کار کوم نو دغه مینوال لرو د شیرونو مینونو باندې نازوو ځکه چې 40 کال انقلاب ووته ټول انقلاب په موږ باندې تېر شو ځوانان 40 کاله زموږ اجرو وکړه خلکو ځوانانو په لپچوسۍ مارو په ساتېرۍ ما زموږ ځوانان خاوره اجري وکړه نو اوس هم زړه غواړي چې روي نازو ځکه حقې دی ډېره مننه ته خپله څو کلن یې زه خپل 80 کلن یم ماشاءالله اوس هم ځوان ښکارې څنګه 80 کلن بس 80 زه ته غم نه ورکوې ما غم مې نه دی ورکړی انشاءالله ځواني دې چېرته تېره کړې په ننګرهار کې ننګرهار کې هم تېره کړې لاهور کې مثال انقلاب وویږه لاهور شوروي ته تللی وم تقریبا یو شپږ کاله ما په شوروي کې تېر کړه روسیه کې وخت و هغه وخت کې بیا نو مې عسکري ډاکټر نجیب وخت
د انقلاب په ځای کې شېرګوی په دې شو چې ځوانان هم ډېر بادیرو نن ایسته نن ایسته پیغلې هم کونډې شوې نو دغه ما او دغه نه اوس ډېر زړه ماوس غواړي چې ځوانان ونازه واقع دی ځوانان د ملک سرمایه ده باید د ملک سرمایه ښه وساتل شي کوم ملک ځوانان ونه لري کونډه ښځه نو چې چا لاس ته ونیول هغه نیولي لکه مونږ چې ځوانان یې راته دغه کړه او نور د کونډه یې رانه جوړه کړې پاکستان همداسې وه که نه ډېره مننه دا راته ووایه چې دلته چې کوم مزدوري درکول کېږي په دې د کور ګزاره روانه ده الحمدلله الحمدلله ښه روانه ده بالکل او ماشاءالله څنګه دي مشتریان راځي که نه راځي رسټورانټ ډېر مشتریان دي خپل مشتریان د خپل لاره ما بلې سلیم خپل مشتریان لري نو لکه دغه شیر دغه کوو نو دې مینهوال لرم ته وایې چې زه شعر هم وایم ته وایې یو شعر عجیب رقم نظر دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته ته راله خاندي اور زنده چې د مرده په قبر ورشي او بس همدومره نصیحت په دې دنیا وی لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې موږ سره وهلی سر په څنګ دی او زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړمه او زه به ووایم په جار چې خوله یې راکړه ووختم چې ګغرو سرو ته زړګی مې ښه شو مخلص صاحب مې ولیدنه مخلصه ته چې نه وي زما خندا چېرته وه لکه د مړو په مثال په ما کیسه چېرته وه وازه د میږي په شان لکو ممیږه تندر پسې مخلصه ډېر مې جړلي دي پرون در پسې وای کدی دا حسن نه وې نو مین تو بنو کو جدائی دی نه وې نو لیوان تو بنو وی لیوانه نوم لیوانه کړم بیلتون در پسې مخلصه ډېر مې جړلي دي پرون در پسې ډېر کړولی دیم و نور به مې نه کړوي ډېر جړولی دیم نور به مې نه جړوي وی د زړې زوی شلو تبا واړه ژوندون در پسې مخلصه ډېر مې جړلي دي پرون در پسې وځلېږي مخلص صاحب الله دې وځله ډېره مننه ځانګړې مننه د دې لپاره چې موږ ته دې پکې ناز راکړ کور دې ودان دغه شعر و شاعري چې دې ګورم ما ته دا ښکاري چې دغه د عشق په لاره باندې تم تېر شوی کوم وخت غونډ تېر کړی غاښونه ګورې چې یو دانه په خوله کې نشته دی ځکه تاسې نه شوروي کې هم کړي مثال کابل شو کو ډېر وخت مې کابل کې تېر کړی بیا انقلاب مینه خو چې مینه نه کوي وایي له پاتې خر دی سبا جي بېګا راځي خو چې مینه پکې نه هغه څه انسان شو شوروي کې د مینه کوله ماشاءالله ډېره هغې په مینه راوستو شورویانو په مینه راوستو شوروي جنکیان ځکه متعلمین وو نو هغه ملکونه خو آزاد ملکونه دي وروره په دې دغه نه دي که نه تا د کوم هغه آزاد ژوند خوند درکوي که دغه د اسلامي ما له اوس دغه ژوند خوند راکوي دا زمونږ ځوانان آزاد زمونږ ځوانان اوس باید ونازوو 40 کاله مونږ ته چې اجرو وخوړه پیغلې هم کونډې شوې نو ځوانان باید اوس ونازوو ځوانان د ملک سرمایه ده باید ښه ونازول شي او دا یې حق دی نو چې کوم ملک ځوانان ونه لري بیا خواستې کونډه ښځه شوه چا لاس نه ونیول د هغې له ډېره مننه شعرونه ډېر خواږه دي یو شعر راته بل نه وی خپله خواږه وکه په دنیا کې نن عزت غواړي څوک اول د خدای نه دي دولت غواړي ونن په دولت هر سړی خان شلو د غریبانو ژوندون ګران شلو یا ما په دولت کې داسې زور ولیده مالدار مې مشر د بل کور ولیده واده عمر مشر نن په څه پوهېږي مالدار د هر سړي نه ښه پوهېږي چې په دنیا کې نن عزت غواړي اول د خدای نه به دولت غواړي ونن په دولت هر سړی خان شلو د غریبانو ژوندون وی عقل مه غواړه تعلیم غواړه رحمانه عقلمند تعلیمنو غلامان دي او عجیب رحمان نظر دې د کتو دی او چې مرګې په دنیا شته ته راله خاندي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس همدومره نصیحت په دې دنیا او چې په جیب کې دې پیسې نه وي رحمانه یک په ډک بازار رواني نو بازار نه دی ډېره مننه ته څنګه یې ځوانه شکر د الحمدلله خلاص دی
څنګه خوند یې درکړ که نه والله ښه خوند یې وکړو سر خو دې ورسره نه خوځو څنګه خوند یې کوو سر نه خوځو خو دا زړه راکوي زړه خو زړه ته ودخنو اوس یو دوه بیتونه ته راته ووایه مونږ خو نه شوی همداسې ووایه ترنم مه کوه همداسې همداسې نه شوی دی ډاکټر صاحب محترم دی ته ووایې ډاکټر صاحب ته ویلی شي ښه ښه دا نو ډېر هنر غواړي او ته ویلی نه شي نوم دې څه دی شمس الرحمن شمس الرحمن او تعلیم دې کړی دی او څومره 12 صنفه پورې شمسه که نه مونږ چې یو چا دغه کوو شمسه دلته راشه که نه اوس که داسې وایو چې دغه شین وروسته کړو او سین را مخکې کړو بیا څنګه جوړېږي بیا ترې سم شه جوړېږي سم شه جوړېږي که نه ښه نصیحت دی هغه نصیحت دی او شمس اصل کې وایي څه ده شمس مطلب لکه ډېرې معناګان لري داسې شمس زما په خیال چې لمر ته ویل کېږي لمر ته ویل کېږي بلکل لمر رڼا او همدې ته ویل کېږي نو همدغسې ښایسته مې نو څنګه خان ستا سترګې ښایسته دي ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او د دغه ځوانانو خبرې اترې مو راسره واورېدې راسره پاتې شئ مخکې ورځو